د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مکران ډیویژن د گوادر 3 ورځنۍ دوره وکړه. د له چارواکو سره بیلابېلې غونډې وکړې. د امنیتي وظیفو شمول د گوادر د پرمختیا د پروژو جاج واخیستی. د گوادر کې د سنگ مرمرو او د ګرانبیو معدنیاتو د نندارتون پرانسته هم وکړه او د چین د شرکتونو مامورینو ګډون درلودی. د چین پانګه اچوونکو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابېلو سیمو کې لکه خوزدار، خاران، کلات، نشکی او په نور یو شمیر سیمو کې د سنگ مرمر او دغه ډول په مسلم باغ، کلا سیف الله او په کاریزاتو کې د کرومایټو ډېرې پراخې ذخیرې موجوده دي چې د دغو معدني وسایلو په کارولو باندې به له صوبې څخه غریبي له منځه یوسي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر دې مهال باندې د اوبو د صفا کولو د پلانټ کتنه هم وکړله. پر دې باندې کار په 2015 کې پیل شوی دی. د گوادر د پرمختیا د پروژې له لوري وویل شو 5 کروړه 9 لکه روپۍ لګښت راغلی دی او 80% کار پر دې باندې بشپړه شوی دی. دا پلانټ به د گوادر د ښار د نالیو اوبه صفا کوي چې بیا به وسیلاني پارکو او درختو ته دا اوبه ورکول کېږي. و گوادر ته نږدې چې له کیش څخه د اوبو له بنده ذخیره شویو اوبو ورکول کېدلې هغه اوس د وچکالۍ په مسببه څخه وچ شوی دی. هم له دغه کبله د گوادر خلک د څښلو اوبه له 10,000 څخه بیا تر 15,000 روپۍ پورې یوه ټنکۍ اخلي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د گوادر د ډي جي سکول هم دوره وکړله. د انتظامی چارواکو ته امر وکړي چې له لومړي ټولګي څخه بیا تر 6مه پورې دي او ماشومانو ته چینایي ژبه دې هم ویل کېږي. د بلوچستان اعلی وزیر په گوادر کې د عمان په مرسته باندې د 50 بسترو د روغتون د فعال کېدو پرانسته وکړله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت د پیسو د ضایع کولو باندې سخته خواشیني څرګنده کړله او ویل چې د سرکاري افسرانو له لوري په مختلفو انتظامي چارو کې بډې رشوتونه ډېر عام دي. د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې د پروژې مرکز گوادر ښار دا وخت د څښلو د اوبو او د خرابې امنیتي وضع سره مخامخ دی. پاکستان او چین د 26 اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي رادارۍ دغه پروژه پیل کړې ده چې اوس په دې کې سعودي عرب هم دوی شریک کول غواړي. بلوچستان نېشنل پارټۍ د صوبایي حکومت د دغه ګام ډېره په کلکه باندې غندنه کړې ده چې دوی گوادر او پسني او ورماړه د مکران ډیویژن څخه جلا کوي، له لسبېلې سره یو ډیویژن جوړوي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به د گوادر د دغې پټۍ انتظام او مرکزي حکومت اسلام آباد په لاس ورکول کېږي. خو بلوچ ملت پالوي چې موږ نه یوازې د دې غندنه بلکې د دې په ضد به مقاومت هم کوو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.